او ستاسې د خلکو په ذهن کې دا دی چې ورته ووایه موږ دا پلانکی ډېر متشریع سړی دی یا دا ډېر د سنتو شوقي سړی د خلکو فورا په ذهن کې دا راسي چې لږ ژره ښیي او سره د سنت خو خالي ژره نه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټوله زندګي چې ده تېره کړې ده چې ده کوله یا ده ویله دا ټوله سنت هر فعل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت هر قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم که چیرې ستاسې په ذهن کې دا خبره وي چې یعنی خالي ژره پرېښول سنت نو دا غلطه ده دا یقیني خبره ده چې زموږ د ټولو امت د علماو په دې اتفاق دی چې ټولو پیغمبرانو ژیرې درلودې او ټولو د الله نیکو بندګانو ژیرې درلودې ژره پرېښول سنت عمل دی خو البته سنت نور هم ډېر شیان دي لکه مثلا زه ګوره یو اسانه مثال درته وایم ته ماته یو ګیلاس اوبه راکې زه په پای کې درته وایم جزاک الله خیرا جزاک الله خیرا دا کلمه چې ما درته وویل ستا د دغه عمل په جواب کې دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سنت او دغه رقم د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سنت په خوړلو کې مثلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بخورک هم په راسته لاس باندې کوي او څښل به هم په راسته لاس کول کله کله زه خامخا خو معاشره د سړی کې ګرځي راګرځي زه د یو چا سره یا په ډوډۍ کې ناست یم یا داسې یو بل مجلس کې ناست یم یو څوک ووینم عادت یې دا یي په چپه لاس باندې خوراک کوي نو سړي ته دا ځای ارمان ورسي په زړه کې د سړي دا ارمان سي چې دا سړي دا دونه وخت تېر کړی دی در دا اوس چا په دې نه دی پوه کړی چې چپه لاس هغه د رزیلو کارو دپاره دی چپه لاس د رزیلو کارو دپاره مثلا ته اودس تازه کوې پزه به چې ټکوی یې په راسته لاس به یې ونیسي چې پاکوی به بیا په چپه لاس به پاکه کړي استنجا د سړی وي ته به استنجا په چپه لاس باندې وایې نو چپه لاس د دغو کارو دپاره دی او د خوړلو د څښلو دپاره یو چاته یو شی ورکول یا ځینې اخیستل دا راسته لاس دی دا سنت طریقه ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت نو زما مقصد د دې خبرې صدا دی چې ته د هغو خلکو سره کښېنئ چې د دوی په ناسته ولاړه باندې الله تبارک وتعالی و تاسو ته هغه طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم رانقل کړي عادت مو هغه جوړ سي خوی مو هغه جوړ سي زما یو ملګری دی اوس په سعودي کې دی الله دې د ده مل سي الله دې د ده حفاظت وکړي حاجي نافظ حاجي صاحب حاجي محمد الله نافظ د ول زه یو وخت و مسجد ته تللی وم نو یو عرب رالی هغه عرب ډېر سخت مریض و ناجوړه و نو زموږ او ستاسې عادت دا رقم دی چې موږ ناجوړه یو چې ولاړېږو نو بیا وش دغه کلمات یې وایو د الله یا د وش دا کلمات یې موږ وایو وایي د ده ډېر په تکلیف ډېر ناجوړه و چې د هر بغل به بدلوي چارزانه به کښېنستی یا به د تحیت په شکل کښېنستی ولاړېدی کښېنستی بس الحمدلله الحمدلله دا کلمات یې وایي اوس په دغه حال کې چې سړی دونه سخت مریض وي او بیا په تکلیف وي او له درده سره مخامخ بیا هم سړی دا وایي الحمدلله نو ستاسې په کریم رب باندې څه ګمان دی چې هغه بیا د سړي سره څه وکړي خو دا یقیني خبره ده چې د دې درد و تکلیف بدله به هم ورکړي او الله جل جلاله بیا ورباندې اسان هم کړي او نو دا اوس دا سړي خدای نه دی چې په کور کې دا زده کړي خامخا یې د یو نیکو د صالح سړي صحبت کړی دی د هغه څخه یې دا زده کړی دی الله جل جلاله دې موږ او تاسې ته هم رازده کړي نو ملاقات د هغو خلکو ملاقات چې د هغه په لیدلو باندې تا ته الله تبارک وتعالی در یادیږي یا د هغه په مجلس کولو باندې تا ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه اسانه کیږي دا بهترین عبادت دی ځکه الله جل جلاله و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي د نورو خلکو په کیسه کې مه کیږه یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم شوق دا و محبت یې دا و چې کشکې دا لوی لوی غټ غټ کافران دا د ډېرو غټو قبیلو مشران دا لوی سردارانو نه وبند دا ټوله مؤمنان چې ایمان راوړي دا محبت یو الله تبارک وتعالی ورته ویل د هغو خلکو په کیسه کې مه کېږه بس دا ستا سره دا ملنګان در سره دي دا شپه او ورځ چې د الله تبارک وتعالی ذکر کوي دا شپه او ورځ چې د الله په رضا باندې بوخت وي کوشش یې دا وي چې الله تبارک وتعالی راضي کړي د دې خلکو ملګري وکړه الله جل جلاله د آیات ورسره نازل کړي